الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو کتونکو، موږ دا وخت د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ مربوط لرې پرته سیمه سامي کې موجود یو، چې دا د مرکز نه او د ولسوالۍ نه ډېرې لرې پرته ده. د ژوند د ډېرو سهولیاتو نه بې برخه دي. نور السلام مهيمنا هي أمتي ترنو السلام تحكي سلاما مفعما وصلا. دلته دغه سیمه کې شاوخوا 100 کورنۍ ژوند کوي او مرکزي سیمه کې مسجد نه لري. شاته چې تاسو کتلی شئ، دا د دې سیمې مدرسه ده چې د دې سیمې کوچنیان پکې سبق وایي، خو متاسفانه مسجد نه لري. نو موږ دغه نن ورځ الحمدلله د الله په فضل او احسان سره راغلي یو. د مسجد د تعداد دو د دې خلکو په همکارۍ سره، د تاسو په همکارۍ سره، نو د دې مسجد راتلونکي چارې به سره تاسو سره انشاءالله شریک کړو. الله نه مدد په دې کې غواړو چې دا مسجد په ښې طریقې سره ترسره کړي. جزاک الله لنا وعلى الشريعة سيرنا إني غدوت بليلتي. نصیر خیریه بنسټ څخه مننه کوو. الله پاک دې جنت فردوس ورکړي چې زموږ دغه مسجد د رغونې چارې پر مخ باندې وړي او دغه زموږ د علاقې مشکل یې درک کړي او زموږ سره دا خواخوږي وکړه چې سفر یې وکړي او دا زموږ مشکل را حل کړي. او دا زموږ علاقه دا د غریبو علاقه ده، مسجد نه لري، دا مدرسه دغسې وه بې مسجده وه. الله پاک دې دوی ته اجر عظیم ورکړي، الله پاک دې ژوند قبول کړي، الله پاک دې په ټولو رحم وکړي، الله پاک دې د ټولو څخه قبول کړي. واخر دعوانا الحمد لله.